ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له پاکستانه کوو. د پاکستان پوځ اسلام آباد ته د زلمي خلیلزاد د وروستي سفر پر مهال هغه ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د ملي امنیت له لوري نیول شوی داعش مشر پاکستانی اسلم فاروقي له امریکایي انجینر مارک پریرچا سره تبادله کړي. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وای ولسمشر غني ورته ویلي چې په لوی ښارونو کې د جنایي جرایمو او نورو بریدونو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو ځای کار وکړي. امرالله صالح وای د ولسمشر د امر له مخې په دریو نوو برخو کې په پوره صلاحیت کار پیلوي. امریکا د ولسمشر ټرمپ اداره کار کوي چې راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه 4000 نور سرتیري هم وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3.5 څخه 4.5 ته راټیټ شي. بین الافغاني مذاکرات رویټرز خبري اژانس وایي د یو شمیر طالب بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف حل شوی او ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دغه اژانس وایي بین الافغاني مذاکرات به د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې پیل شي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د بندیانو د تبادلې په ګډون د سولې ټول موانع او خنډونه لرې شوي او تمه شته چې ډیر ژر د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. او په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل وایي چې هلته د یو افغان کډوال رازي الله امیر د شکنجې او زورونې په تور 3 تنه پولیس نیول شوي او 2 تنه نور له دندې لرې شوي. رادیو الله د پاکستان پولیسو ته د سپکاوي په تور نیول شوی و او هلته پاکستانی پولیسو شکنجه کړی و. د هغه کالي سری کړي و او سپکاوی ورته کړی و. عمران خان د پاکستان پارلمان کې د لومړي وزیر عمران خان وروستۍ وینا په دغه هیواد کې ګڼ غبرګونونه پارولې. عمران خان په خپله وینا کې اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارولې وه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه تازه کمپایني وینا کې ویلي د امریکا شیکاګو ایالت کې دومره ګډوډي او جنایتونه ډیر شوي چې افغانستان کې به هم دومره جنایتونه او ګډوډي نه وي. ټرمپ په پرله پسې توګه هغه ایالتونه تر نیوکو لاندې نیسي چې مسؤلین ډیموکراتان دي او وروستی خبر دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د مذاکراتو وړاندیز ته په ځواب کې بشپړه آمادګي څرګنده کړه خو شرط یې کېښود چې تر مذاکراتو وړاندې باید د باور فضا جوړه شي او د دوی له غوښتنو سره تړلې ټولې ښکېلې خواوې باید خبرو ته تیارې شي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.